بخیر ریډیو روانډا او درو خبرونه زه اکثر بیشتر کله ویم زیمبابوې ته ځم کله موزمبیق ته ځم خو اوس مې دا خیال دی چې روانډا ته لاړ شم او کله چې روانډا ته تک سوچ وکړم نو بیا رایاد شي ریډیو روانډا او د دې ترڅنګ دا چې پاکستان کې تاسو ګورئ په یوټیوب باندې د ویورشپ لپاره د ډالرز د ارننګ لپاره د فیک خبرونه منفي خبرونه سازشي تیوریانې ریشل پروفایلینګ د خلکو ته منفي تبلیغات کول منفي خبرونه خپرول په پاکستان کې نو دې سره هم د ریډیو روانډا یو تعلق دی. ریډیو روانډا د منفیت د فیک خبرونو یو استعاره ده یو علامت دی یو تشبیه ده. دا سوا چې په 1994 کې ریډیو روانډا منفي او دروغ خبرونه خپاره کړي وو په نفرت باندې مبني خبرونه خپاره کړي وو دغه نفرت باندې مبني نشریاتو د لاسه صرف او صرف په سل ورځو کې په کال 1994 کې یا 1994 کې 1994 کې صرف او صرف په سل ورځو کې دغه ریډیو د منفي دروغ او د ریشل پروفایلینګ په بنیاد چې کوم نشریات دی کړیو نو د 9 لکو نه والا د 10 لکو پورې خلک چې دی نو دا قبایلی جنگ کې ښکار شو مړه شو یعنی وجلې شو لنډه خبره ده. او د دې شاته لوی محرک چې و نو هغه ریډیو روانډا و چې پرایویټ ټلویزیون و او دا پرایویټ ټلویزیون چې دی ریډیو چې دی ریډیو روانډا نو دا قابو کوو یا دا په کنټرول کې و د هوتی قبایلو یا هوتسی قبایلو یا هوټو قبایل وته وي دا اکثریتي قبیله ده په روانډا کې او اقلیتي قبیله چې کوم ده هغه ټوتسی یا توتسی قبیله ده. د دې ډېر په خوا راسي د 17 وروسته چې کله دی آزاد شوي دي په افریقا کې دا یو هیواد دی روانډا دی چې کله آزاد شوي دي نو د دې دوه قبیلو ترمنځ تنازعات روان وو. اکثریتي قبیلې هوتو به دغه توتسی قبیلې ته سپک قتل سپک ورته ګوري او شاید په راتلونکي کې ورته هم سپک ګوري. خو د 17 وروسته د دې هوتو قبیلې اخبارونو د دې مشرانو همیشه د توتسی قبیلې د خلکو ریشل پروفایلینګ یې کړو دی غیر مهذب ګڼل دی زنګلي ګڼل دی غیر مهذب او تراګره بلل دی پسمانده بلل دی په خپل وسایلو باندې د بهر نه راغلي قابضین ګڼل په خپل ځمکو قابضین ګڼل یا خپل کندریان یې ګڼل خپل کیسانیان یې ګڼل مختلفې خبرې خو د دې به ریشل پروفایلینګ د دې په نشریاتو کې کېده د دې اخبارونه هم د دې کتابونه به هم چاپ کېده دغه خلکو به خلاف د دې اکثریتي قبیله کې به یو نفرت وو. بیا په 94 کې صدر وفات شو په یوه حادثه کې فکر کوم هوایي جهاز په یوه حادثه کې د روانډا صدر وفات شو او د صدر د وفات سره دغه ریډیو روانډا منفي خبرونه خپرول شروع کړو د دې الزام په توتسی قبیلې باندې لګول شروع کړو. بیا سبلیمینیل یا ان بټوین د لاینز میسیجونه خپرول شروع کړو چې لمبه درختوں کو کاټ دو مطلب دا چې توتسی قبیلې خلک ووجنئ سارے لال بیگم کو ختم کر دو. دا ریډیو د نفرت او د منفي او د فیک خبرونو یو لوی ذریعہ وا او دغه ریډیو خلک راوپارول د صدر په وفات باندې چې اکثریتي قبیله هوتو یا هوټو چې کومه قبیله ده هوټس ورته هم وایي بهرحال پرونسیشن کې خطا کېږم د هغې دپاره بخښنه غواړم. دغه قبیله ولګېده او د توتسی قبیلې زیاتره خلک یې ووجل کل ملا کر د 9 لکو نه والا 10 لکو یعنې 1 میلیون خلک په سل ورځو کې مړه. په دې کې ظاهره ده چې د اکثریتي طبقې به هم خلک مړه ریټیلیشن کې یا په ریسپانس کې رد عمل کې هغې به هم مقابله کوله یا مدافعتي جګړه خو زیاتره په دې کې بیا دا اقلیتي توتسی قبیلې خلک ووجلې شو کوم چې د ډېر وخت نه دی ریشل پروفایلینګ کېده او دوی ته منفي نظر کېده د دې خلاف منفي خبرونه تبلیغات کېده هغه بیا د دې ښکار شو. په دې کې بیا بین الاقوامي عدالت انصاف یو کمیټي یا عدالت هم ولګو ډېر وخت پورې 10-12 کاله غاله عدالت روان هم او د پاکستان د پیښور های کورټ یو جج په دې کیس کې د کیس په هیرینګ کې هم شامل و. ډېر خلکو ته پکې سزاګانې وشوې خو دا ده چې د منفي خبرونو منفي تبلیغاتو د قانونو د قبیلو خلاف د پروفایلینګ بالخصوص د منفیت په بنیاد چې کوم پروفایلینګ شو نو هغې 10 لک انسانانو ژوند چې کوم دی په دغه شمالي افریقې په دغه هیواد کې ضایع کړ. دا
تړم د دې خبرو سره چې دا ځینې سکرین شاټ زه کوشش کوم د ویډیو سایت ته ولګوم چې پاکستان کې بالخصوص په یوټیوب باندې خلک د پیسو ګټلو دپاره کم قسم منفي خبرونه دروغ او خلک یې په شوق ګوري، د ځینې خلکو انا پې سټسفای کېږي یا کتار سیزې پې کېږي، زړه پې سپکېږي، نو هغوی ګوري او چې هغوی ګوري نو دی بیا نور مواد راوړي او داسې سازشي نظریات، داسې منفي تبلیغات چې بنده حیران شي. په ځمکې بیخي دغه خبر وجود نه خو دوی ته یو لویه نظریه جوړه کړي، یو لوی ډرامه جوړه کړي په دې خاطر چې خرڅ شي، خلک یې وګوري، اشتهار ورباندې وچلېږي او د هغې ریونیو دیو ته لاړه شي. نو ریونیو پیدا کول ګټل دا په خپل ځای سم کار دی، خو نه چې په داسې دروغو چې هغه په خلکو ډیر منفي اثر کوي یا د خلکو ژوند ته خطر. دا خبرې د خلکو ژوند ته خطر اني وی ون وی اور ادر وی خدای دې نه کړي چې هغه سي لوی جنوساید وشي، خو په لاندې سطح په وړه سطح د خلکو ژوند ته ضرر رسولی شي یا اسیم د خلکو ذهنیت خرابولی او بربادولی شي. نو پکار ده چې او سره شکنی شي.